د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه. د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ نن شنبې د 1401 لمریز کال د کب میاشتې په 14مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. له اجنډا سره سم پر 21 تدارکاتي موضوعګانو چې د بیلابیلو ادارو اړوند وي، زیربنا، روغتیا، خوراکي توکو او خدمتونو پروژې پکې شاملې وي، بحث او ارزونه وشوه. د کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ولایت بیلابیلو سیمو کې د سړکونو جوړولو تړونونو د منظورۍ وړاندیزونه چې د ملي تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې کړل، ځینې منظور او د ځینو په اړه یې اړینې لارښوونې وشوې. د کمیسیون په دې ناسته کې د فراه ولایت د بخش آباد بند د انحرافي تونلونو د جوړولو پروژه، د هرات ولایت نورالجهاد سب سټیشن د پاتې برخو د جوړولو پروژه، د کندهار او هرات په هوایي ډګرونو کې د خدماتو وړاندې کولو پروژې، د عدلیې وزارت اړوند د سمسورتیا پروژه، د مالیې وزارت د 2 قلمه روغانیاتو د برابرولو او تدارک پروژه، د کورنیو چارو وزارت اړوند د 12 قلمه البسې د برابرولو او تدارک پروژه، او د افغانستان برېښنا شرکت اړوند په ننګرهار ولایت کې د ساختماني موادو د برابرولو او تدارک پروژه د کمیسیون په دې غونډه کې له بحث وروسته منظورې شوې. ګلابونو د نرګسو د خوشبو وطنه، در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه.